ګدا او شاه خان او فقیر ټول یو شان سکل لري او د دې بری شپېلای باندې ټول یو شان خله لګولې را غم به شو نو دی به ډکېده او چاپېره به په خلکو ګرځېده که سګرټ سوځکوي نو هغه له دې نه ډېر زیات نقصان دی او چیلم چې کم دی نو دکې نقصان د هغه حساب سره کم دی ځکه چې دا د ده نومونه زه اخلم چیلم کونه ده دې ته کونه وایي چیلم کونه دا سره دا ګاړوند دی ګاړوند دې ته وایي دا شی چې دا چې دې ته ډیډه وایي ډیډه دې ته وایي دې ته لنډه شپېلی وایي دې ته اوږده شپېلی وایي دا د چیلم سر دی دا د چیلم سر دی دې ته ګیټای وایي لکه د حجرې په مشرانو کې دام یو مشر دی ځکه چې دا شپېلی چې ده دا دې باندې امیر فقیر غریب نواب ځوان بوډا یو شان خوله لګولې ده دې کې دا نه و چې د خان دپاره به په حجره کې بل چیلم او د فقیر دپاره به بل دا به چې کوم دی نو ټولو په یو په شریک اسکو خو دا ده چې چا به ډاکو اکثر به ډاکو خلکو غریبانانو خلکو به ډاکو مالدارو خلکو به دا ډاکو نه خو سکه به یو شان ډاکو به غریب سړي دې ته به ښکلې کڅوړی وه او هغه کڅوړی کې به ښه سپین تماکو لکه یو ټاپه چا کړې ده چې چیلم د زړه په سر تازه کا یا د غر په سر تازه کا خو دا زه د زړه په سر وم او ما تماکو د مانیرای راوړي دي ډاکټر سلما شاهین کوم کتاب لیکلی دی هغې کې ډېرې ټپیري د پخوانی نو دا ټاپه پکې لیکلې شوې ده چې چیلم د زړه په سر تازه کا او ما تماکو د مانیرای راوړي دي دا سپین تماکو پراته دي دا علاقه د مانیرای د عمرخیل دي او بل ټاپه بله ټاپې پکې دا لیکلې ده چې د حجرې ګوډ در باندې پریوزه چې د چیلم شپېلی د خوله کې پاتې شي او علي خان بابا وایي چې وایي چیلم تازه په تازه او ګیټای د سادین د لوټې په کال کې 12 چرګان او کزیان دی ومونده نو ځای علي خان دا د چیلم خبره وه او ټاپې مې هم ورته ووي او دا پرزې مې ورله یادې کړې ټولې او اوس سني دور کې چیلم ډېر کم دی خو چیلم په دې چې کم دی نو قیمتي دی چې په دې کې ګوره دننه اوبه دي هغه لوګې چې کم دی نو دا ختمی کمی یې نو نقصان او صفاکۍ یې نو نقصان دا چاله داسې ډېر نه ورکوي د سګرټو نه زهریله نه دی پخوا عام سړي ټولو خلکو تقریبا ټولو خلکو به چیلم څکو چې ښه چارې به چا ووي وی راشه دمه شه چې چیلم وڅکې پخوا به د اواز د چیلم کېدو که کلبه به چا پټي کې ښه چارې لکه راځه را دمه شه کلبه به یې ودروله دغسې پټي کې به یې ودروله او چیلم به یې ډک کړ نو غوان به هم دمه شو او هغوی به هم چې کوم نه شو د چای په ځای به یې چیلم ست کو دا یو مشهور دغه نشي شیو خو دا به هر سړي څکه هغه ځان یې پرې عادت کړی او اوس دور سره چې کوم دی نو سګرټ دي او آیس دي او دغه اوس خو ناکاره نشې رالې 2 کاله تر هم دا نشې نه رسوي پخوا به خو دا عامې نشې وې سکولې به نه چې سوچه غوړي او ملکیان چرګان به یې خوړه د علي خان بابا را شعرونه ما ووې نو دا په دې ووې چې دا کورنۍ چرګ ته یخنای کې خوري نو دې تا ته څه نه وایي مستغان مینون دی د معنوي پایانه یاره ما زر غرورې د ډوکې لاو نه راځي د یاروسې نه راځي د زیدې نه راځي ملک آباد نه راځي د غازي نه راځي د ډوکې لاو نه دا ټول ما سره راځي چیلم خو نن سبا په 300 روپۍ دی
او دا دغه نه راړم پینډا نه دغه راجا بازار نه راړم مخکې به په 10 روپۍ په 40 روپۍ وو اوس هغه 400 ته ورسېد چې مخکې به خلکو رنګه تماکوس کوله اوس خلک چیلم څکوي خو ښه شی ګوري چې چای نه ګران اخلي تکه فرق راغلی دی نو دی خو لکه دا ښه دی چې یو سړی تر 100 کالو پورې سکولی شي نو هماله د 100 کالو مو راغلی دی یو بوډا و هغه ته ما یو کس وی دی لږ دی ما ته تپوس کوم کاکا ته د څومره عمر وي درې د پاس 100 کالو یم هماله تماکو نه د وړوکي لاونه راغلی او دلته راله راغلی